لبيك اللهم لبيك لبيك لا د احرام والا په ډېرو مجلسونو کې د لاسونو او پښو نوکان پرې کول. 160مه پوښتنه: که احرام والا په ډېرو مجلسونو کې د لاسونو او پښو نوکان پرې کړي څه حکم لري؟ ځواب: پر دغه احرام والا باندې د هغه مجلس په وجه دم لازم دی چې په هغه مجلس کې د یوه لاس یا یوې پښې 15 سره نوکان پرې شوي وي او د هغه مجلس په وجه نیمه کاسه یعنی پاو کم 2 کیلو صدقه د غنمو لازمه ده چې په هغه کې د یوه لاس یا یوې پښې 15 سره نوکان نه وي پرې شوي. که د یوه لاس یا یوې پښې لږ نوکان پرې شوي وي او که د دواړو لاسونو او دواړو پښو لږ نوکان پرې شوي وي، لکه د هر لاس او پښې څخه یې 3 یا 4 نوکان پرې کړي وي، نو د هر نوک په وجه نیمه کاسه یعنی پاو کم 2 کیلو د غنمو صدقه لازمه ده او که د دغه صدقې قیمت دم ته رسیدی لږ به یې کم کړي. لبیک اللهم لبیک.